سلامونه او احترامات د بیټک ټي وي ډیرو ګرانو قدرمندو لیدونکو او خوږو اوریدونکو ستاسو قربا حمزوي یوسفزی یم. د تیر په څیر یو وارې بیا د دې ثوابای د خاورې د دې پښتون وطن یو داسې زیرک او ځلنده فکر چې ما سره په څنګ کې ناستې لري ډېره زیاته د خوشبختۍ خبره ده د بیټک ټي وي دپاره زموږ دپاره د پی کې 44 ایم پی ای جناب عقیب الله صاحب را سره ناست په پروګرام کې د هغې ډېره زیاته مننه کوو او نیغ په نیغه د هغې طرف ته ځو. تاسو ته په خیر راغلي وو او ډېره زیاته مننه هم کوو چې وخت مو راله راکړو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی خو ستا او ستاسو چې کوم چینل دی بیټک ټي وي ته ډېره زیاته شکریا ادا کوم. ډېره زیاته مننه کوو. زمونږ دغه مرکه یا دغه انټرویو داسې روایتي نه ده. د کلي کور کې تاسو ژوند کوئ، د دې ولس په درد باندې دردمند یې، اجره جومات کوئ، د دې خلکو په غم خوشحالۍ کې شریک یې. هم په دغه باندې به تاسو سره خبرې اترې کوو. د هر څه مخه خو که تاسو زمونږ کتونکو ته دا ووایئ چې در دې ساعته پورې تاسو په حکومت کې پاتې شوئ تیر 15 کاله. اوس چې کوم بل حکومت دی د 2018 په الیکشن کې چې پاس شوي وو هغې کې د روسه پورې ثوابای کې داسې کم کارونه وکړل تاسو چې هغه میګا پراجیکټ وي او هغه د روسه پورې ثوابای محرومه وه د هغې نه. بیا خو زه به تاسو دا ووایم چې زمونږ د 2013 د الیکشن نه مخکې مطلب مونږ خلکو سره چې کومې وعدې کړې وې هغې کې بنیادي کوم خبره وه هغه د ګیس وه او تاسو ته پته چې په ګیسو کې تقریبا زمونږ علاقه صوابۍ زمونږ محرومه وه. نو زه زړه ما خلکو سره وعده کړې وه او وفاقي سبجیکټ و د نیشنل اسمبلی په فورم مې خبره وکړه. کنسرن منسټر سره زه میلاو شوم چې ما زه په دې پوه شم چې ما د هېڅ قسم سلار نه راکوي نو زه بیا لاړم کورټ ته عدالت ته. نو بیا عدالت په ترو باندې ما تقریبا 2 کاله عدالتي جنګ وکړو. الحمدلله های کورټ زما په حق کې فیصله وکړه او نن تاسو دا وینئ چې زما سوره NA13 وزړه چې کوم حل کوه نو هغې باندې مطلب دغه باندې کار روان دی. اوس چې مطلب په دې ګورنمنټ کې نو ګیس حوالې سره به خبره وکړم چې سپیکر صاحب چونکې زموږ وفاق کې زموږ حکومت دی نو هغه تقریبا د 1 ارب 72 کروڑ روپو پراجیکټ د صوابۍ ته رادن نه کوو او په هغې کې په مختلفو کلو باندې کار روان دی. انشاءالله زموږ د علاقې د صوابۍ کور کور ته به ګیس رسي. یو دویم ته د میګا پراجیکټ حوالې سره خبره وکړه نو تقریبا د زموږ زیاتره دا روډ چې دا W2 ویو اوس دا مونږ تقریبا که د مردان نه وای تر صوابۍ پورې کوم دا روډ دی تاسو وینئ کار پې روان دی. دا 1 وے شو د جهانګیري نه والې تر صوابۍ پورې چې کوم دا روډ دی نو دا باندې کار روان دی تاسو وینئ دا 1 وے شو. بل زموږ روډ دی صوابۍ نه تر ټوپۍ پورې دې باندې PC1 هر څه تیار دي انشاءالله. په دې حکومت کې به انشاءالله دا مونږ هغې هر څه برابر دي او دا به مونږ 1 وے کوو. بل مونږ دلته کې چونکې تاسو ته پته ده چې زمونږ زیاتره د کیریئر اغوستې کېږي د مور د گود نه کېږي او د تعلیم دپاره مور تعلیم یافته ډېره زیاته ضروري ده. نو مونږ مطلب زمونږ بچی تر 12 14 پورې سبق وي بیا مخکې به بیا دی دغه نه پرېږدي خپل وروڼو یا د ترونو زامنو یا د ماما زامنو به هغوی یونیورسټو ته نه پرېښودې ځکه چې هلته به کو ایجوکیشن و. نو مونږ د دې ضرورت محسوس کو چې دلته کې یو وومن یونیورسټي په کار ده. نو شکر الحمدلله په صوابۍ کې یو وومن یونیورسټي راله چې کې زموږ بچي سبق کوي چې کوي ماسټر ډیګري هم کوي MPhil هم کوي PhD هم کوي هغې پکې ایجوکیټ کېږي او ضروري نه ده چې مطلب دې ډیګرۍ سره زموږ د بچي ته جاب میلاو شي خو کم از کم په خپل کور کې به خپل بچي تربیت به کولی شي او دا به کولی شي. تاسو ته پته ده چې زموږ زیاتره زموږ چې کوم میل کسان دي نو هغوی به یا بازار ته به یا دکان ته به ځي دکانداري به کوي یا به مطلب چېرته نوکرۍ له ځي یا به هر ملکونو ته لاړ شي. نو زیاتره د بچو تربیت دپاره د مور تعلیم یافته کېدل ډېر لازمي و. د هغې پر شکر الحمدلله مونږ دا کار وکړو خلک پرې دغه کېږي. دا سپیکر صاحب په دې ګورنمنټ کې مونږ یو 220 KVA ګریډ سټیشن چې کوم دی هغه منظور کړو او دا 220 KVA ګریډ سټیشن چې کوم دی دا مخکې په دا کې په مردان کې په هغې باندې 4 دغه ډسټرکټس وپې او اوس شکر الحمدلله مطلب په هغې باندې کار روان دی تاسو وینئ او د هغې تقریبا PC1 یې ټینډرې مینډرې هر څه شوي دي او چې دا وشي دا زموږ د راتلونکي دا د اربونو روپو پراجیکټ دی او دا به انشاءالله که الله ته منظور چې دا کله اسټیبلش شي دا زموږ د راتلونکي 60-70 سال پورې چونکې زیاتره دلته موږ ته وولټیج مچلي نو دې ګریډ سټیشن سره به انشاءالله د دې دا مسله حل شي. بل زموږ تاسو وینئ چې په دې شاه منصور هسپتال چې کوم دا C ګریډ هسپتال و باچا خان میډیکل کمپلیکس چې کوم دا مونږ اپګریډ کو دا ګریډ A شو او په هغې کې تاسو وینئ چې مطلب په بلډینګز باندې کار روان دی چونکې د ګریډ A هسپتال لپاره مختلف لیبس پکار وي هغې دپاره وارډس پکار وي د هغې دپاره آفیسز پکار وي مختلف مطلب هاسټلز پکې پکار وي د ډاکټر د رهایش دپاره نو هغې باندې کار روان دی انشاءالله
چې کله دا کمپلیټ شي د ګریډ هسپتال یا اعتماد میډیکل کمپلیکس په شانتي او دغه په شانتي موږ د زیاتره مسله ریفر ټو پېښور والا مسله وه چې مطلب یا مردان ته یا دغه زموږ اکثر مړي چې کوم دی نه په لاره باندې 400 ته بچي رسېدل لګي به ډېت شوی و ان شاء الله چې دا کله کمپلیټ شي دا به مکمل سټاپینګ پکې تا ته پته سټاپ ورته راغی ټیکنیکل سټاپ ورته راغی ډاکټرز ورته مرال دلته په بیکینه بیکې یو دغه وکړو چې هغه پی اف کیډټ کالج دی او هغه کیډټ کالج چې دا پاکستان کې دویم کیډټ کالج دی چې پکې هسپتال دی ایر فورس په مدد سره جوړیږي ان شاء الله او هغه کې د زنانو د دستکاري سنټر هم دی هغه کې 200 بیډ هسپتال هم دی بل په دې ګورنمنت کې موږ بل نوې کار چې کوم کو نو هغه د وومن چلډرن هاسپټل دی چې هغه ان شاء الله هغه ارسه برابر دي خیریه کار روان شي زموږ زیاتره مسایل چې کومه د ماشومان یا د زنانو وي نو هغه ان شاء الله دلته کې مطلب دا به واحد د خپل نیچر یو هسپتالي د صوبې کې بغه دغه شي بل مونږه صوبې کې چې میگا پروجیکټ ګورو زموږ الکان چې کوم دي نو زیاتره چې بهر زی نو سره ډیپلوما وي نو سره سرټیفیکیټ نو سره ډیګري چې ال د کې لړ شي نو ال د کوته جاب سخت ګران کارونه زموږ د بچی کوي نو د انډیا نه سریلانکا نه چې کوم الکان راشي نو سره ډیپلوما وي سرټیفیکیټ وي نو مونږ دلته په غدون کې ټیکنیکل یونیورسيټي کولاو کړه چې هغه سره زموږ د بچو ته مطلب سرټیفیکیټ په ملاويږي سرټیفیکیټ 1 ایئر د پاره یا 6 منث د پاره ډیګري به ډیپلوما به ملاويږي 3 ایئرز د پاره او ډیګري چې کوم دی نو هغه 4 ایئر نه ان وړي نو دا مطلب دا ډیګریز به افر کیږي یو دوه درې خبرې بس تاسو د کلی کور په حواله وکړو چونکه مینوالو ته یا اوریدونکو ته دغه معلومه ده چې تاسو د جناب سپیکر اسد کیسر صاحب رور هم یې نو داسې تاسو د رونو په منځ کې څنګه تاسو خبرې اترې او دغه ترقیاتي کارونه او دغه روان دي شکر الحمدلله یو خو زما روډ چې کوم دی نو زما لپاره زما پلار په شانتي دی صحیح د مطلب زما تربیت تاسو ته پته دی علاقې خلک یو ځان یو هغه زما سبق ما ویلې دی هغه کې زما د روډ کردار دی کپارس کو زما تربیت خبره د مول شیب د لپاکو به 97 کې وفات شو ما لګا دا دی چې مطلب زما وخت په وخت باندې کوم رهنمایي دی زما د روډ کړی دا زه چون کې چې مطلب یونیورسيټي نه زپارښ شوم نو زما دا روډ چې کوم دی د تاسو ته پته د تاسو په کلی کې زموږ یو سکولو ما چرته ګورنمنت جاب ته اپلای نه کړی ما چرته مطلب بل چرته سوداګر مغه کوم د سکول د زرا دنه شو مزید ترقی لپاره او بل سیکنډ ټایپ کې تاسو ته پته چې ټول اکټیویټیز می بکول او زمونږ چې زړه کمال کا او پی کې 35 نو آی کې څومره تنظیمونه جوړ شي نو هغه کې یا مته ته پته ز سپورټسمن پاتې شي ما کرکټ هم کړی ما حکیم کړی دا ما فوټبال هم کړی زه د مخه میدان تم تلیم زه د غویان جلسې تم تلیم مطلب زما پبلک سره انټریکشن زما خو کافي نو ای په وجبانه زما ملګری یارانه دوستانه ډېر زیات وي په وجبانه مطلب ما تنظیمونو منظمونو کې یو کردار مردار ادا کړو زما چې خپل کم کنټریبیوشن دی تا چې کوم خبره کو واقعي دا خبره ده چې مطلب ما ته اکثر خلک وایي چې د اسد کیسر روډ ټیک ته زه د اسد کیسر روډ یم خو مطلب ما تاسو کو وګورئ نو ما دوه الیکشن کړی دي بالکل دوه الیکشن ما بای کړی دي او که پر کو خلکو نه نوم شکر الحمدلله د پی ډی ایم جوړ شوی پی ډی ایم خو ما تقریبا په 2013 کې پی ډی ایم ته شکست ورکړی دا ټوله پټیان وي او ما په 2018 کې پی ډی ایم ته شکست ورکړی مطلب دا ټوله پټیان خو یو خبره زکوم صحیح ما چریم یا زماره پارټي ملګرو چریم دا غنه کړی چې دا نشل پارټي والا دی یا دا مسلم لیگ والا دی یا دا جمعیت والا دی موږ خپل رونه مې زموږ جوړی دا د جوړی په بنیاد باندې دا کړی دی او ټول پر زما سوال دی زما هغه دغه والی سره کو هغه ذات والی سره کو نو شکر الحمدلله دلته کې خپل علاقه باندې خپل ځانو خپلونو ز اون کړم ما تقریبا 2013 الیکشن کې دی پی ډی ایم ته مطلب الله تعالی په فضل سره شکست ورکړی او 2018 په الیکشن کې ما دایته دا ټول تاسو ته پته چې 1-to-1 مقابله وا او تقریبا یو طرف ته ټولې پارټیانو یو طرف ته مسله د عمران خان تصویر لګیدل او دغه د ویژن او بل جو یو خبرو کوم پارټي سو پورې خبره ده نو په 96 کې کله پارټي جوړیدل زه او اسلامي کالج کې سټوډنټ هم سبق مې وي نو موږ تقریبا 25 ملګرو لاف سپیکر سیب دی مطلب دا دغه مغنو شوی نو موږ 25 څنګه عمران خان سره زمونږ کم اپلیکیشن نو هغه ډیر د مشمول نه دی هغه زمونږ وستاړو ما بهان مې کې میټریک کړی بهان مې ورلد کپ بل الکان یو خبره ډیره خوندور غونډه پر زو کوم چې الکه مونږ تلو یو ځل کالج نه صدر ته الکه دا پورټریټ ساګستل پورټریټ ساګستل نو چا د سلویسټان لګستو چا د ریمبو غستو چا زړه ما د عمران خان تصویر لګیدل او پیپسي والا غلغه په لګیدل نو ما دا غا پورټریټ واغسو خپل کمره کې مې مطلب د خپل بیډ د پاسه ما هغه ولګو مطلب هغه نیکشل غونډه کې ټچ ورسره زما بیا چې کله 96 پارټي جوړ کړه نو زور سره 96 نه مطلب زموږ 25 ملګرو په اسلامي کالج کې نو مطلب هغه کې تنظیم منځب سره دغه مغه خو موږ دا غسر مطلب یو تړون او دغه
نیچرل وکنه دې پټي سره مطلب زه خپل ځاني چې ټیک ټاک سپیکر سیبم زما رول دی دغه سره مې ودغه او ما خپل هم د 96 نور سره مطلب یو ټچ او یو دغه مو سره شته ډیر زیاته مننه کوم چې تاسو د سوالونو یا دغه پوښتنو ډیر خولي او مزیدار جوابونه راکړل په اخیر کې به دغه خپل اوریدونکو ته د پښتنو ته د دې ثوابای دی ولسته څه پیغام لري چې مونږ وګورو په وړه وړه خبره جګړې دي جنگونه دي مرګونه دي په اخیری پیغام بس لري دغه پښتنو ته زه د خپل پښتنو ته وایم چې ګوره یو خبره ده مونږ ټول یو رونه یو ځان یو مونږ یو سړیم چې کوم دې بل نه غټ نشته کپرس کو یو سړی دوره غیرتمند وي تکړه وي نو خیر د په دنیا کې نور قومونه شته کنه غي سره مقابله کوي کنه یو بل سره مطلب ولی مطلب وړو خبرو باندې تکرارونه کوي یو بل مطلب دغه کوي پکار دا چې موږ مطلب ټول یو شو یو موټه شو او د دنیا نور قومونو ته زمونږ خیال لري چې موږ غي سره مقابله وکړو زمونږ ګټه بد قسمتي ده چې موږ د خپل ځان نه نوزګاری وو موږ د خپل ځان نه نوزګاری نو به خدا دا چې مطلب لکون ته کې یو بل سره د پیشنس نه کار واخلو بقای چې کم نه زما دایته دا خواسته چې په خپل کوشرانو باندې د خپل پښتونونو ته چې دای باندې ټیک ټاک نظر وساتي دای یو د دای په اکټیویټیز باندې ګوره یو موټر سایکل زموږ بچی زیات تبا کړل زما دایته خواسته چې کم از کم د موټر سایکل د بچو ساتي بل نشو او چې کم نه زموږ بچی زیات تبا کړل یو خاص اید دی چې دغه پورې مطلب په خپل بچو باندې ټیک ټاک نظر پکار دی هغه نه باندې ټیک ته بیا فری کوي خو یو عمر دی چې ترګي پورې د خپل بچو د خپل اولاد خیال اوساتي نو ان شاء الله زموږ بچي به ټیک ټاک گروم شي ځای په شریکه باندې د خپل علاقې لپاره د خپل وطن لپاره د خپل خلکو لپاره مونږه مطلب په شریکه یو کوشش وکړو د خپل ملک راوچت کو د خپل ملک ادارې راوچت کو او د دنیا نور قومونو سره مقابله وکړو ډیر زیاته مننه کوم تاسو واورئ د جناب عقیب الله صاحب خپل او تفصیلی خبره هم دغه سره تاسو نه اجازه غواړم د راتلونکي یو بلې مرکه پورې مال راکې اجازه د لوی الله پامان